ایو ځای کې راځي وای کوم ټیم چې په پولیس ورات باندې د پولیس ورات مبارک راځي وای دا د جهنم په سر باندې تیر شوی او تر دې پل چې کم څوک واوړي هغه به جنت ته ځي او کلان دی راځي سو جهنم دی بیا د جهنم په سر تیر شوی نو خلک په پل باندې دیندار خلک چې هغه په دې پل باندې تیریږي او جنت ته وځي کوم چا چې غیبت کړي هغه براو ګرځي هغه ته وایي ته نه ستلای ورسره د چا غیبت چې کړي ور داغه سمافي وغواړه کاغه معاف کړي بیا په دې پل باندې تیرې دې سي ورنستا سزا داغه ته ولاړي جنت ته سوال نشي پیدا کېدای چې ته ولاړ شي تا د سړي غیبت کړي دي ورسره د غیبت بدلای ور چا ته معاف کی داغه سره فیصله وکړه چې فیصله دی وکړه بیا ور دې پل باندې ته پاسې هغه پر نه ستلای دا غیبت دومره سخته ګناه ده او یو حدیث کې راځي یو دغه دي چې کم سړی د چا غیبت وکړي د دې چې کم نیکان دي حدیث کې نبی اسلام صحابه ته وایي غریب څه ته وایي غریب څوک دی مسکین څوک دی صحابه رضی الله عنهم ورته چې مسکین هغه دی چې پیسې نه ورسره مال نه ورسره سونه نه ورسره دې ته مسکین وایي دې ته غریب وایي نبی اسلام دې ته مسکین غریب نه وایي مسکین غریب هغه سړی دی چې په دنیا کې ډیر نیک اعمال کړي نفلونه کړي ذکرونه کړي د قران تلاوتونه کړي خیراتونه کړي ډیر نیکیانه کړي خو د قیامت په ورځ باندې چې راسي ډیر زیات نیکیانه به ورسره وي خدای یو عمل به کړي د چا غیبت به کړي هغه غیبت والا به وراسي دا چې الله د زما غیبت کړي نو دا غیبت په بدله کې به د نیکیانه هغه سړی تور کې د چا غیبت چ کړي وای دا چې بل سړی راسي هغه داغه به عزت خراب کړي هغه به راسي الله ته به دا سوال وکي بیا به د دنیا کې راوخ هغه سړی ته به ورکی چاته به شکنزل کړي داغه نه کې راوخ هغه ته به ورکی اخر به وای دا چې وسی چې دا کوم سړی چې ډیر نیکی کړي دي خو د خلکو غیبتونه د خلکو تشکنزل د خلکو عزت خراب کړي دي وای دا نیکانی به ټول ختم شي ولا خلک به جنوس اکرزدار به جنوس د چا غیبتونه چې کړي وای نیکی به ختم شي د نیکی بعد به بیا چې داغو کمی ګناه وي دغه په بدن باندې ورواچي دا ګناه وي د په سر باندې واچي نو دغه وای مسکین او غریب دغه سړی ته وای چې نیکی به کړي خو د نیکی به ټول دغه ځای ولاړ شي او یو بزرګ وای دا چا چې غیبت چې ته کوي دا داسې دی لکه په خوا باندې منجنی کې ورته ویل لکه نن سبا چې غولیل دی هغه ټیم کې منجنی کو دا ډبره به پکې واچول لیر به وغورځول وای دا داسې دی لکه ته چې په دا غولیل کې ډبره کښې ده د خپل نیکی اخوا او دی خوا غورځي غیبت دومره نقصان لري نیکی کوي خو بیا د چا غیبت کوي غیبت دا دی چې بس داستان کې نشته لکه ته چې دا غولیل راوخه ډبره دوره پکې غورځي نیکی دوی پکې غورځي تر ماشام به څومره ډیر نیکی ته ځای کی امام ابو نفر ملازم امام چې دی هغه خپل مور ویل زوی غیبت مکو کله غیبت کوي بیا زما غیبت کوي زما غیبت په دې کو چې تانه کې به ما ته راځي بیا ان نه کې مزه کوي په دا وجه باندې دا غیبت چې دی دا چا غیبت چې کې ستانه کې بغیر دی هغه در سوړي او بزرګ مبارک راځي وای او چا پلان ستا مبارک ستا غیبت کوي ستا عیب بیانوي وای د بقاعده روډي تیار کړه شوروا او دغه تیار کی دا کور توري دروازه ور وټکو هغه چې راوته وای ته دا ستا لپاره ما دعوت کړی هغه دا په کومه بدله کی وای تا خپل نیکی ما تراک تاسو ما غیبت وکي نو هغه د غیبت خدا دی چې بس هغه نیکان دي ګرځي ما تراله نو دومره نیکی دراکړي په ما دې غټ احسان وکي لہذا دا شوروا او دا غوښه دا شان وخور یا یو مټای یو ډبره اخیسته هغه ورک دا هر سړی سوچ وکي چې زه د چا غیبت کوم دا سوچم بیا کوم چې د ازمانه کې ګرځي رسو وړي یعنی بقاعده کړه سړی نه کوي نه چې غیبت کوي به چې بده خوشاله چې ګرځي نه کېنه ماته راځي دا خپل نه کېنه ځای کول دا په غیبت باندې ځای کېږي به چې موږ چا غیبت نه اوس غیبت چې دی هغه څه ته وایي خل دا نه چې سړی په چا خبر وکي حضرت عائشہ رضی الله عنها د نبی علیہ السلام سره ناستو یو زنانه راغله په کټ باندې داسې خوشنی و یعنی لنډی کدی دا چولاړ نو حضرت عائشہ رضی الله نبی اسلام ته وای دا شذ سمره لنډی و یعنی په کټ سمره پسته کدی نبی اسلام ته تغیبت وکي عائشہ ته تغیبت وکي یعنی کچیر دا زنانه په دې خبره چې د ماته دا لنډی کد والا ویل نو خدا خو به دې کې نه بده یغل وو وجه تغیبت وای په اشاره باندې غیبت کول د چا په کپړو سي غایدل د چا په आवाज باندې غایدل د چا په نور عیبوب سي غایدل دا ټول غیبت دی په دغه وجه موږ د خپل ځان او خپل نیکیان موږ د غیبت سره وګرځو ځان بچاو
او د تابعی په باره کې راځي وای هغه وای یو ځای غیبت شروع زورلم ا مجلس کې کښېنستم ما چې وکتل خلکو غیبت کوي نو زما په وس نه پر چې ما دا غیبت بند کړی بس زه ولاړ شوم دا مجلس ولاړم ما دا غیبت به ختم شي بیا براسه وای لږ وګرځېدم برته چې رالم چې کښېنستم او کېدای شي غیبت ختم شوی هغه غیبت ته ورسو پور لا شروع وای ما یو دوه خبرې د غیبت پکې وکړ دوه خبرې مخالي وکړ وای ما شام چې کور ته رالم بي دسو یو تک تور سړی رالی ما ته په خوب وای ما ته د خنزیر غوښه ورسره د خنزیر غوښه ما ته چې دا وخوره وای ما زه مسلمان یم د خنزیر غوښه نه خورم هغه سوال یې پیدا کړي څنګه نه خوري را شپای کړم په زور په خلک غوښه راو وای زه نه خورم د په زور په خلک راچی په زور په خلک اخر ما ته الټی را لګر خو مې را ګرځي دوه ډیره غوښه په ما باندې د خنزیر غوښه په زور وخوره دا چې څومره زه بالکل پریشان وسم چې دا څومره غوښه په ما باندې خوري ګرځي اخر په دغه حالت کې وای زه راپورت شوم چې راکښېنستم د خولې مې هغه د خنزیر د غوښو بوی تلی وای ډیر سورزي تابعی نه دي تابعی ختوي چې صحابي د ایمان په حالت کې لیدل هغه تابعی ویل کیږي هغه وای ډیر سورزي چې په ډوډۍ کې څنګه ورنځي چې ما په ډوډۍ خوړله هغه ډوډۍ ته ما زما د خولې خوند چې هغه د خنزیر د غوښو خوند ډوډۍ مې نسو خوړله ډیر سورزي زما په خولې کې هغه د خنزیر د غوښو خوند دومره تکلیف دی شي دي تاسو بدبودار شي دي دا غیبت چې دی درواغ یو غیبت په دغه وجه مش خپل ځان د غیبت سره اوسه اوس سړی وای ما د یو چا غیبت کړی دی هغه مړ شو اوس په وکړه اوس خو معافي ورس نو قبر ته خو نه سم ورته اجماع معاف یو داسې زنانې غیبت مې کړی چې هغه غیر محرم ده هغه سره خبر نه سم کولای ځوانه زنانه د زما ملاقات نه څو سره کېدلی خو غیبت یې ما کړی دی چې ګایدل یو داسې سړی دی چې هغه ورک شو ګر سره مثال افغانستان ته ولاړی بل ملک ته ولاړی یا کراچي پنجاب ته ولاړی اوس زما ملاقات نه کېدی اوس په دغه غیبت څنګه دغه کوم علما بیا دا لیکلي دي چې دا شو وکړه چې داغه د پاره بیا استغفار وکړه اعمال وکړه نیکی وکړه د پاره دعا وغواړه چې الله د مغفرت وکړي دا چا غیبت چې تا کړی دي چې الله د مغفرت وکړي اخري درجه د خلاصېدو چې تا په چاپ چې دا کړی هغه ورک دی یو کوم موجود دی داغه معافي غواړي دا دوکه سړی رانه شي وای بس غیبت وکم بیا په پرته دعا ورته وکم نه دا څه نه ده کوم سړی چې ورک دی مړ دی یا ست ملاقات نشي کېدای مشکله مسله ده داغه د پاره ته استغفار وکړه استغفر الله ورته وای ذکر وکړه په هغه څه وروبخښه هغه ته ثواب وروبخښه بیا چې دی کېدای شي الله پاک دې بیا تا معاف کړي په دې باندې په دغه وجه باندې د غیبت سم خپل ځان را وګرځو او د روزي میاشتم را روانه ده اوس دا مشک شروع چې موږ د چا غیبت نه یعنی سړی د چا غیبت کوي د خپل نیکی ساره تر ماښام منځونه دی وکړه او نور نوافل دی وکړه دا ګرځي نیکیان دی راواسته یعنی سړی لکه یو سړی چې ورسي بازار کې پیسې وګړ ډیر پیسې راوړي او برته کوتره نه وځي یو سړی ته ورکوي دا ته دروا نو کورونه به صورت ته به سار راز تر ماښام تل یو پیډم نه راوړ وای ما خسړی ته ورک نو به وقوف معلومیږي کنه معلومیږي دا سیمړم نیکی کو خدای چا غیبت وکړه نیکی ګرځي بلاړي په دغه وجه د خپل نیکی مجربه بچاو الله دې عمل کول توفیق نصیب